د جان هاپکینز د څېړنیز مرکز غړی رابعه جلازی سلامونه او ستړي مشئ د امریکا غږ د بوالي سینا خپرونې ته ښه راغلاست. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې معایناتو ښودلې ده چې د هغو افغانو ماشومانو په بدن کې چې امریکا ته راغلي دي لیډ یا سرب شته. د روغتیا په برخه کې د یو څېړنیز مرکز د غړي په توګه ستاسو په نظر لاملونه یې څه دي او دا سرب څنګه بدن ته ننوځي؟ دا خبره سمه ده چې د هغو کډوالو افغانو کډوالو چې زیاتره په د ډي ام وي یا واشنګټن ډي سي میریلند ورجینیا کې د ځای په ځای شوي دي. د دوی د ماشومانو په وجود کې د سرب یا لیډ کچه لوړه لیدل شوې او د دې مختلف لاملونه اوسېدلی شي. زیاتره په افغانستان کې خو د اشپزخانې کوم لوازم چې استعمالیږي دیګونه او کاسې خصوصا افغانو کورنیو کې بیا دیګ بخار ورته وایي دیګ دا استعمالیږي. په دغو ټولو کې د سرب یا لیډ کچه لوړه وي. په دغو همدغسې په بعضې آرایشي یا د سینګار په لوازمو کې او د فابریکو په کثافاتو کې چې د ساختماني موادو کې زیاتره سرب کله دغو سره په تماس کې اوسي یا لاسرسی ورته ولري په خاصه توګه ماشومان او همدغسې جنګي لوازم وسایل لکه مرمۍ او دغسې نور چې دوی ورته لاسرسی ولري بیا کولی شي چې د دوی وجود ته سرب یا لیډ له دغو مختلفو لارو نه دننه شي. نو زه فکر کوم چې همدغه لامل د افغانو خصوصا د نویو ځای په ځای شویو کډوالو د ماشومانو په وجود کې د سرب یا لیډ کچه لوړه وه. په بدن کې د سرب شتون د یو شخص په ځانګړي توګه د ماشومانو او میندوارو ښځو روغتیا ته کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نښې نښانې یې څه دي؟ سرب یا لیډ هیڅ اندازه د انسان په وجود کې مسونه نه ده، یعنې هر څومره چې که کمه وي تاوان رسوي، ټولو ته یې رسوي، خو ماشومانو او حامله داره امیدواره ښځو ته په لوړه کچه تاوان رسوي. ماشومان چې ځکه چې دوی واړه دي او د دوی وجود نشي کولی چې په دونه لوړه کچه سرب له وجود نه وباسي، نو ځکه دوی ته ډېر تاوان رسوي او دا کولی شي چې د رواني یا عصبي ناروغیو لامل وګرځي، په ماشومانو کې د فزیکي ذهني ودې مخنیوی وکړي، یعنې کوچنیان ستونزې ولري په مکتب کې د زده کړو په برخه کې، او همدغسې د چلند ستونزې رامنځته کړي، او همدغسې د امیدوارو ښځو کې هم کولی شي د هغوی ماشوم ته زیان ورسوي. نو دا کولی شي مختلفو ډولونو علایم ولري، او همدغسې مثلا د لیدو او د غږېدو بینایي او شنوایي سیستمونو ته تاوان ولري او ضرر ورسوي. یو څوک څنګه پوهیږي چې د هغه روغتیایي ستونزې د هغه په بدن کې د سرب د شتون له امله رامنځته کیږي؟ آیا دا جلا نښې او نښانې لري یا د نورو ناروغیو سره ورته والی هم لري؟ دا ډېر ښه سوال ده، ځکه چې سرب کولی شي چې په دوو ډولو باندې د انسان کې علایم ولري، که داسې په دوامداره ډول او په ټیټه کچه ورسره سرب تاسو وجود ته دننه کېږي، لکه په د اشپزخانې د لوازمو کې، دیګ او کاسه او دغو کې بیا شاید داسې واضح علایم ونه لري، خو بیا هم تاسو تاوان ورسوي، لکه د ودې په برخه کې یا د ذهن یا د روان یا د زده کړې د توان په برخه کې ضرر رسوي. دا په سترګو نه لیدل کېږي، د وخت په تېرېدو په انسانانو کې رامنځته کېږي، او بعضې وخت بیا کولی شي ډېر حاد مسیر ولري او کولی شي په انسان کې یو ټاکسیک یا زهرجن حالت رامنځته کړي. نو دا دواړه حالت امکان لري. نو په لومړي حالت کې چې انسان نشي کولی چې وویني خپل علایم عوارض په ورځني ژوند کې، نو هغو ته لازمه ده او د دغه لپاره لازمه ده چې هر څوک، خصوصا دا کډوال چې په دغو منطقو کې اوسي یا هر افغان چې دلته اوس په امریکا کې د ژوند کوي، دوی باید خپل ډاکټر نه غوښتنه وکړي چې د لیډ یا د سرب کچه معاینه کړي، او دلته خو یو روټین معاینه ده، یو کلن دوه کلن ماشومان ټول معاینه کېږي د لیډ لپاره. همدغسې
امیندواري ښځې دوی معاینه کیږي. خو بیا هم که څوک خپل وغواړي او خپل ډاکټر ته ووایي چې زه غواړم د ما د وجود لیډ یا سرب کچه معاینه سي، بیا هم ډاکټر ورته معاینه کوي. او دا په امریکا کې چې کوم د بیمې سیستم دی یا میډیکیډ ورته وایي په دغو کې شامل دی، یعنې کولی سي پرته له کوم مصرفه ډاکټر د دوی د سرب یا د لیډ کچه معاینه کړي د وجود کې. بالکل. هغه کسان چې اوس دغه مرکه اوري او ځانګړې توګه په افغانستان کې ژوند کوي، دوی باید څه وکړي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو وجود ته د سرب د ننوتلو مخه ونیسي؟ د دې مخنیوي لپاره خو اول مهمه دا ده چې هر څوک باید په دې باندې ځان پوه کړي چې کوم لوازم که د کور دي که د ماشومانو لپاره دي، کوم فلزي لوازم چې دوی اخلي کور ته راوړي، دوی باید ځان مطمئنه کړي چې په دې کې سرب یا لیډ نشته. او حتی که خوراکي مواد بعضو کې هم کیدای شي سرب اوسیږي، مثلا د ماشومانو د ساتیري لوازم، همدغسې لکه څنګه چې ما وویل د اشپزخانې لوازم لکه دیګ او کاسه او داسې نور، په دغو کې مطمئنه کړي ځان چې دوی دا شیان له وسپنې له ضد زنګ وسپنې نه جوړي او سرب ونه لري. او همدغسې اوس افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي، دوی زیاتره یا کورونه اخلي یا کورونه کرایه کوي. نو د کورو لکه څنګه چې مې وویل په ساختماني موادو کې هم سرب ډېر لوړي په رنګونو کې، د کور د دیوالو په رنګونو کې. نو دوی باید اول مطمئنه اوسي کله چې دا رنګونه یا دا مواد استعمالوي په دې کې سرب نه وي. او که دوی کورونه اخلي او کرایه کوي، دوی باید د کور له مالکه سره وغږیږي چې ځان ډاډه کړي چې د دوی د کور جوړولو کې د دې په دیوالونو کې لیډ یا سرب نه وي. ځکه چې هغه کورونه چې په امریکا کې له 1988 کال نه په مخ جوړ شوي وو، په هغو کې لیډ وو په دیوالونو کې او په رنګونو کې استعمال شوی وو. خو پس د هغه کال نه بیا دا غیر قانوني و چې دوی باید لیډ استعمال کړي. نو ځکه کله چې کور اخلي یا پکې راکوي، دوی باید ځان ډاډه کړي له مالک سره وغږیږي چې لیډ لري که نه لري دا کور. او بعضې نور کارونه لکه د لاسو پرېمینځل وختې چې له کوڅې کور ته راځي، بوټونه له کور نه د باندې ایستل او دغسې نور مثلا د کثافاتو کله چې یعنې ماشومان د باندې وځي یا کثافاتو ته لاسرسی یا هر څوک، نو دا بوټ او دا کوم لوازم چې کور ته ورسره راننباسي په دې کې امکان شته چې لیډ وي. نو هغه حفظ الصحه باید عموما مراعات کړي د کور او د خپل ځان. یو بله پوښتنه، آیا د هغو ماشومانو او میندوارو ښځو لپاره کومه درملنه شته چې په بدن کې د سرب کچه لوړه وي؟ بلې او نه، دواړه. ځکه چې کله چې کومه اندازه سرب د چا وجود ته دننه شوی او کوم عوارض یا کوم ستونزې چې رامنځته کړي، اکثرا خصوصا هغه د چلند په برخه کې یا د اعصابو یا رواني تکلیفونه، دا نشي کېدای چې بیرته تداوي شي په خواشیني سره. نو ځکه وقایه ډېره مهمه ده. خو بیا هم که دغه بعضې وقایوي ګامونه چې ما یاد کړل، د دغو په نیودو سره کولی شي چې دوی خپل وجود د سرب کچه یو څه راټیټه کړي. او هغه کسان چې په وجود کې کوم ډېر لوړه کچه سرب یې زهرجني، د هغو لپاره بیا تداوي شته. بعضې درمل دي چې کولی شي دوی هغه زهرجن حالت کنټرول کړي.